أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. ذلك هم دادے عالم الغیب چې عالم د پټو خبرو دی والشهادت او د ښکارس خبرو العزیز زبردست الرحیم رحم کوونکی الذي اغچا چې احسن خی جوړ کړو کل شیء ہر چیز خلقه چې د پیدا کړو وبدأ او شروع وکړه خلق الانسان د پیدایش د بنی آدم من طین د خاورنا ثم جعل بیا جوړ کړو نسله د نسل من سلالتن د نچوړ شو من ماء ابو مهین حقیرنا ثم سواه بیا درست کړ دی ونفخ او اوی پوکو فيه پدکه من روحه دخل روحنا وجعل او پیدا کړل لكم تاسو لرا السمع وغنا والابصار او سترګي والافئده او زړونه قليلا ما مگر ډیر لږ تشکرون تاسو شکر کوئ. وقالوا او دوی وای اذا ضللنا آیا هر کله چې مون رکشو فی الارض ازمکا کی ائنا نو آیا مون با لفی خلق جدید د نوی سره پیدا کیگو بل هم نبل کے دوی کو بلقاء ربهم د ملاقات د خپل ربنا کافرون منکران دی. قل اوایا یتوفاکم قبض کئی روح استاسو ملک الموت فرښتہ د مرگ الذي کمچه وکلا مقرر کړی شوی دا بكم پتاسو ثم الى ربكم بیا بتاسو خپل رب طرف ته ترجعون واپس کول شي.
نو سورہ الف لام میم سجدہ لومبه رکوع مکمل شو. شپږم نمبر آیت نه 11 پورې تلاوت ترجمه تاسو واورئ. الله جل جلاله بل قدرت د قدرت نخي شاطنی دو آیتونو کې بیانولو نه بعد دا فرمایل چې هم دغه دې ستاسو او رب شاته یو فرمایل چې زمکا اسمان دا په میاس کې هر څه شپږو وختونو کې پیدا کړی او بیا عرش طرف ته متوجه شه. دا غنه علاوه سو بل سو دوست مددگار نشته. د هر شي د هر کار تنظیم کوي د اسمان نواخت زمکه پورې او بیا د قیامت پر هر کار هغه طرف ته حاضرېږي او د هغه ورځې مقدار د زرو کال. نو دینه بعد الله تعالی فرمایي چې هم دغه د هر سیز عالم دی، یعنی چې د هر سیز خالق دی او د هر سیز انتظام کوونکی مالک دی. نو دغه شانتي د هر یو سیز پورا علم لرونکی هم دی. او څنګه الغیب والشهاده که خبره پټي او کفکار یو سیز پټي او کفکار زمکه د پاسه ای د زمکه دان او مو د پاسه ای او مو کې دن نه د انسان په جبای یا د پزړه کې هر یو سیز باندې عالم دی، پورا علم لري. او ورسره العزیز زبردست هم دی. که غواړي دغه وخت دغه انسان د هلاکول شي د باندې تکلیف او مصیبت راوستي شي چې کله د انکار کوي هم دغه ځای ولا جواب نه زمکه کې غرق کی ہونا الرحیم رحم کون کے مہربان ہے. هغه انسان لا مهلت ورکړي چې کې دې شي دې غلطونه دې توبه وکړي د غلار نه منیش سم طرف تراشي او د الله رب العزت فرمانبردار بنده شي. دا چې کوم عالم دی د غیب او د ښکارا او زبردست دی او رحم کون دی، نو دې سره الذي احسن كل شيء خلقه الله تعالی خپل سچ مخلوقات بهترین انداز کې پیدا احسن ټول کې بهترین د دینه بهتر کې دی. دا الله رب العزت په خپل اندازه سره دای پیدا کړی. وبدا او بیا ارشاد فرمایي چې انسان د تخلیق د پیدا کول د الله رب العزت شروع کړل د خاورې، یعنی رومبه انسان حضرت سیدنا آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا شوی. بیا غینه بعد فرمایي چې ثم جعل نسله دغه چې کوم نسل دی هغه بیا موږ او چلو من سلاله من ماء مهین د حقیرو بے قدرو اوبونا آغی اوبو خلاصینا سلالا خلاصی تا یا نچوڑ سوی طبیعش جو کہ دا انسان بدن کی چکم خوراک سی نو دا دے خوراک نا وینا جوڑی یعنی دا خوراک نچوڑ او وینا بیا دا وینی کم نچوڑ دے خلاصہ دا آغا دا انسان اوبدی منی دا نو دا آغی دا پارا اللہ تعالی سلالتن دا ٹکے استعمال کہ دا ہر سیز خلاصہ کوئی بھی قیمتی دا انسان پا بدن کی چلی دا غینا اللہ رب العزت دا انسان دا نسل چلے خودی مہی نا قدر ہو حقیر ہو بدن سرو لگے دن بدن نا پا کپڑوں سرو لگے کپڑے نا پا دا اللہ رب العزت قدرت ہو اللہ تعالیٰ تے دورا حسین و جمیل انسان دورا صلاحیتوں والا انسان اللہ رب العزت دین پیدا بیا دی چی دنیا ترا لے درست شا صحیح شا سوا دادا 120 رضی گیڑا کے
40 40 او 40 دا درې ترتیبونه هغه قران پاک کې بیان شوي دي چې ټول ګړومبه او نطفه بیا 40 ورځې پس کې هغه وینې ته کنورټ شي بدل شي او بیا 40 ورځې بعد چې نو دا د غوښې او بوټي هغه چې نه جوړ شي نو چې دا 120 ورځې مکمل شي دا اعضاء ټول جوړ شي لاس په مغز سترګې وغیرہ نو دا 120 ورځې نه بعد چې نو دې کې روح حکم کوي ونفخ فيه من روح ثم سواه الله تعالی دوست کو اندامونه ولا صحیح کړ برابر کړ نو هغه نه بعد نفخ دغه روح حکم کوي وجعل لكم السمع والابصار والافئده اول سره الله تعالی دا وګونه سترګې او د زړه هغه بالکل صحیح کړ او هغه ولا الله رب العزت قليلا ما تشكرون دا هر څه اوریدون بعد هم دا لیدون بعد د دې معلومات کې دون بعد هم الله تعالی دې خلق لګ دي چې هغه شکر تاسو دې لګ خلق شکر گزار چې الله تعالی د سنه سکړي دې څوم نوې او نن چې نو صحیح صالح انسان خاوند مال او جایداد او دا شانته آل اولاد مقام مرتبه خبر یا ترې کوونکې سترګې وګونه لاس پیدا صحیح معاشره کې ګرځ راځي بل اظهار ما په ضمیر سره کې چې کوم خبره ده هغه صحیح انداز کې بیانول شي کس په قسم نعمتونه درکړ هغه نه بعد هم قلیل ما تشکر لږ خلک دې شکر واسي حضرت عمر رضی الله تعالی طواف مخه ته یو باندې چې هغه هم طواف او یو دوايي کوله جیباون دی یا الله ما خپل لګو بندگانو کې شامل یا الله ما خپل لګو بندگانو کې شامل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله طواف ختم کړ کوئی څه دا سوال ناغا عربي هغه باندې چې ورته وي عمر تعالی قران پاک دی قران پاک کې الله تعالی وی قليلا ما تشکر او بل ځکه قلیل من عبادی الشکور نو دې لږ بندگان چې شکر کوي مزه الله نو دا سوال کوي یا الله لږ بندگان او شامل اجستا شکر گزار دي هغه لږ کې ما شامل او تمہارو فرمایي چې وګوره دا باندې چې عمر نه په قران باندې زیات کوي نو ځکه الله تعالی فرمایي چې قلیل ما تشکرون دې لږ شکر کوو د دې هر څه باوجود کافرانو می ایذا ضللنا فی الارض چې آیا موږ خاور کی اوس بدن ها ذره ذره شه د خاورې حصہ شي اړوند پاتې نشي اینا لفی خلق جدید نو موږ بیا دوباره راپاس موږ دوباره ژوند کی زموږ لپاره یو نوې ژوند بل هم بلقاء ربهم کافرون الله تعالی اصل کې دی د دوباره پاسېونه بلکې د الله د ملاقات منکران د دې دا یقین نشته چې الله تعالی سره دوباره ملاوي الله تعالی سره ملاوي ناغي لپاره الله تعالی موږ را پاسې قل اے پیغمبر علیہ السلام ته وایا یتوفاکم دنیا کې چې تا وخت ډیر او کوم مودای در کړي وا نو هغه نه بعد یتوفا استاسو روحونه وقبض کوي ال ثم یقبض کوي ملک الموت د مرګ فرقتا نو احادیث کې راځي چې د مرګ فرقتا هو یو مشرق فرقتا ده اند هغه ماته حد زرګونو فرق دي نو دای ته چې کوم ځای کې حکم وشي نو هغه ځای نه انسان روح دی قبض کی او روح څه شي ده قل الروح من امر رب
कुरान पाक के बला नबी अलैहिस्सलाम ना कि कल तपोस वशो कि रूह से अल्लाह ताला वाले जवाब वर्को कि दई तो हुआ और रूह कि दा रूह मिन अम्र रब्बी अदा अल्लाह यो हुक्म बस नदीना सेवा मुंतन शबा रूह माने मर्ग न लगे रूह खुदा अल्लाह हुक्म दा अल्लाह हुक्म दी बदन की स्टे दे न तमुगा इंसान वाली न तमुगा प्लान के वाली प्लान के दुनिया और जिकल दा हुक्म के न जुदाश नबिया मुंगा प्लान की जनाजा प्लान की मैयत प्लान की लाश अल्लज़ी वुक्किला बिकुम दाव इस्तासु पार मुकर्रर से रूह बदे कबस है सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन और क्या ये औरत दा कि बका औरत बा अल्लाह रब्बुल इज्जत और हुजूर के दरबार के तासुल राजा मक्के हम आगे ता क़यामत और रसूल अल्लाह ताला दे अमल को तौफीक रखे ज़ालिका हम दादे आलिमो कि आलिम दे अल-गैब व शहादती पपट व बहकारा अल-अजीज जबरदस्त अर्रहीम रहम कौम के दे अल्लज़ी अवचाचे अहसना खैजोकड़ो कुल्ल शैइन हर चीज खलक़हु जिद पैदा वबदा और शुरूए उपड़ा खल्क़ल इंसानी द पैदाइश द बनी आदम मिन तीनिन द खावरिना सुम्म जाला बेजोड़ को नस्लहु द नस्ल मिन सुलालतिन द खुलासी मिन माइन द उबू महीनिन हकीरोना सुम्म सव्वाहु ब्याय दुरुस्त करते व नफ़हा और बुके हुआ फीही बदके में रूहिही दखल रूहना व जअला और बेदाए करल लकुम तासुलरा अस्समा व गुना वल अबसारा और स्तरगी वल अफइदा और ज़ुना क़लीलम्मा मगर देर लग तशकुरून तासु शुक्र कवई वक़ालू और गईवाई ऐदा बोलना आया हर कलचे रुख सुंगा फिल अर्ज़े फज़मका के आइन्ना नो आया मुबा लफी खल्क़िन जदीद नबी सरा पैदा की हो बल हम न बल्कि द्वय हो बिलिक़ाए रब्बिहिम द मुलाकात दखल रबना काफिरून मुनकिर दी कुल तवाया यतवफ़ाकुम कब्ज़ कई रूह सासो मलकुल मौती फरिश्ता द मर्ग अल्लज़ी कमचे वुक्किला मुकर्रर प्रेशविदा बिकुम पतासो सुम्मा ब्याबा इला रब्बिकुम तासुम पल रब तरफ्ता तुरजाऊन वापस कवल शई आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका शिफाअन मिन कुल्लि दा अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दय्न व क़हरिर रिजाल फसह्हिल या इलाही कुल्ल साहिल व हुर्मत सय्यिदिल अबरार साहिल व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर